سلام ستړي مشري دا شمشاد د تاسو د 2 بجو خبري ټولګه ګورئ. نن دوشنبه د جوزا اتمه او د مې میاشت 9 نیټه ده. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان یې د لیست په سر کې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د بېوزلۍ له ډېرېدو خبر ورکړی. ګواښونه او شخړې د دواړو په زیان دي. د پولو پر سر نښتې د هیوادونو ترمنځ نیابتي جګړې ته لار هواروي. له ښځو یې د غږ پورته کولو حق اخیستی. عمران خان حکومتي چارواکي د بشري حقونو په نقض تورن کړي دي. او رجب طیب اردوغان د ترکیې د 2م پړاو ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان شوی. ښه راغلاست بشپړ خبرونو ته. زه یاسمین څاپه یم. د ملګرو ملتونو موندنې ښیي چې افغانستان اوس هم د بېوزله هیوادونو د لیست په سر کې دی. د خوړو نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې سازمان نن دوشنبه د بېوزله هیوادونو د وضعیت په تړاو ګډ راپور خپور کړی او پکې ویلي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن لا هم د بېوزله هیوادونو د نوملړ په سر کې دي. په راپور کې د کانګو، ایتوپیا، کینیا، پاکستان او سوریې په اړه هم اندېښنه ښودل شوې او ویل شوي دي چې په دې هیوادونو کې لوږه مخ پر زیاتېدو ده. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست پرون اړمنو کورنیو ته د مرستې د ویش په مراسمو کې د نړیوالو بنسټونو له لوري ورته راپورونه رد کړي دي. نوموړي زیاته کړې چې په افغانستان کې د لوږې په اړه په خپرو شوو راپورونو کې مبالغه شوې او د یادو راپورونو خلاف د مهال په افغانستان کې 2 میلیونه کسان مرستو ته اړمن دي. د هوا پیژندنې ریاست د نن او سبا لپاره په 19 ولایتونو کې د اورښت اټکل کړی دی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبر ورکړی چې د غبرګولي په 8 او 9 په 19 ولایتونو کې په اورښت سربیره د چټکو بادونو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. د وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه اورښتونه او سیلابونو راوتل په مرکزي، ختیځو، سویل ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې اټکل شوی دی. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې د نن او سبا لپاره په یادو ولایتونو کې د اورښت کچه له 10 تر 13 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. ملګري ملتونه په افغانستان کې د متشبثو میرمنو د پیاوړتیا لپاره همکاریو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې مرستیالې سوریا بروزګوا په هرات کې له سوداګرو میرمنو سره لیدلي او له یادو میرمنو سره یې د دوی د سوداګرۍ پر پیاوړتیا هم خبرې کړې دي. نوموړې په خپل ټویټر کې لیکلي چې متشبثې میرمنې په مارکیټ او د غراس په ټولنه کې اغیزناکې دي او له همدې کبله د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا UNFP د یادو میرمنو ملاتړ ته دوام ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مرستیالې د اروپایي ټولنې هغه هڅې وستایلې چې د افغان سوداګرو میرمنو د ملاتړ په برخه کې کړي دي. د بامیانو په ولایتي روغتون کې د اکسیجن تولید دستګاه فعاله شوه. ځایي مسؤلین وایي د $120,000 په لګښت د اکسیجن د تولید یوه دستګاه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د بامیانو د ولایتي روغتون رئیس عبیدي ویلي دغه دستګاه په یوه ساعت کې 14,000 لیټره خالص اکسیجن تولیدوي. د محمد عبیدي په خبره له دې وروسته د بامیانو ټولو روغتونونو ته د اړتیا وړ اکسیجن په وړیا توګه رسول کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وايي د روان 2023 کال د مې میاشتې راهیسې یې ټیمونو د کندهار په سپین بولدک کې په ټرانزیټي مرکز کې 2014 نوو راستنو شوو ته له رسیدو وروسته مرستې برابرې کړي دي. IMO پرون په یوه ټویټ کې دا خبره کړې خو د دغه مرستو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان راستنېدونکي افغان کډوال یو له ډېرو زیانګالو ډلو څخه بللي دي. تر دې یوه ورځ مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي وو چې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره له 2021 کال راهیسې له ګاونډۍ هیوادونو له 1,03,000 زیات کسان بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي په ننګرهار کې د پولیو 3 مثبتو پیښو اندېښمن کړي دي. د یونیسف دغه چارواکي ویلي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو 3 مثبتو پیښو تثبیت د ډېرې اندېښنې وړ ځکه دی چې د پولیو مثبت ویروس په سیمه کې فعال دی او د هیواد د نورو سیمو ته د خپرېدو خطر زیات دی. په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غویي اسور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې 2 ورځې وروسته یې دویمه مثبته پیښه د یاد ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوې وه. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ویلي چې یونیسف دغه ناروغۍ د کنټرولولو لپاره یو لارې چارې سنجولي چې د خپلو شریکانو په مرسته د روانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسین یو کمپاین هم پکې شامل دی. تیرو شلو میاشتو کې د 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت وایي یاد شمېر کډوال د ایران او پاکستان په شمول له ګڼ هیوادونو راستانه شوي دي. د مسؤلینو په خبره راستانه شوي کډوال یې د مرستندوی بنسټونو په همکارۍ خپلو اصلي مینو ته رسولي او مرسته یې هم ورسره کړې ده. دغه راز یاد وزارت په ایران او پاکستان کې د افغانانو زنداني کول مني خو زیاتوي چې د خلاصون هڅې روانې دي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د هغو افغان کډوالو شمیره په ډاګه کړه چې د تیرو شلو میاشتو په موده کې بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه وزارت سرپرست یوې خبري ناستې ته وویل په تیرو نږدې 2 کالو کې 1.3 میلیونه افغان کډوال له بېلابېلو هیوادونو هیواد ته راستانه شوي دي. سږکال ټول د 2 کال د امارت اسلامي نه څه کم 14 لکه مهاجرین افغانستان ته الحمدلله د امارت په وجود کې ستانه شوي دي. څه کم 14 لکه د ټولو هیوادونو بهر نه د اروپا نه راغلي، پاکستان نه راغلي، ایران نه زیات راغلي دي. نوموړی وایي همدا تېره اونۍ له ایران څخه 9000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه شوي چې په خبره یې د وزارت له لوري خپلو سیمو ته ستانه او مرسته ورسره ترسره شوې ده. دا کسان موږ ته بالکل په ثبوت رسېدلي دي، تر 9000 نه هم زیات راوړي دي مهاجرین. خو الحمدلله امارت اسلامي په ډېرې کمې امکانات دی د خپل ټاټوبي ته خپل ولایت ته ولسوالۍ ته رسولي دي. د پاکستان او ایران په زندانونو کې د افغان کډوالو زنداني کېدل یوه تر ټولو لویه او د بحث وړ موضوع ده. حقاني وایي په ایران کې شاوخوا 4000 افغان کډوال بندیانو چې له ډلې څخه باندې 1000 کسان بیرته راخوش شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستان له زندانونو هم ډېر شمېر افغانان آزاد شوي او د پاتې کسانو د خلاصون هڅې روانې دي. مختلف شمېر د اوس تاسو خبرې 2 ورځې مخکې د کراچۍ نه الحمدلله موږ بندیان نه خلاص شو. په دم د موږ امارت اسلامي او مهاجرین کمیسیون لګیا دی د ایران نه تقریبا موږ چې خبر شوي 3-4 زره کسان هلته بندیان دي. هغې جملې نه 1100 کسان افغانستان ته تسلیم شو او موږ ته تسلیم کړو، رایې کړو. د کراچۍ پاکستان هم الحمدلله ډېر محدود به پاتې وي او څه به کېدای شي په دا اوس اړه دوړ کې نیولې شوي هغه هم د کار لګیا دی. انشاءالله ډېر زر ده چې ټول به خلاص شي. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان بېلابېلو هیوادونو ته کډوال دي او حکومت هڅه کوي له کوربه هیوادونو سره په همغږۍ د دوی لپاره د ژوند امکانات برابر کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په لغمان کې د غونډیو په لمنو کې د میوه لرونکو نیالګیو د کینولو خبر ورکړی دی. د دې پروګرام د افغانستان څانګې تېره ورځ وویل چې د اروپایي کمیسیون د جرمني د فدرالي پراختیا وزارت او د اسیا پراختیا بانک په مالي مرستو یې د عناب میوې نیالګي په 3,500 هکټاره ساحه کې کینولي دي چې غونډۍ له سولیدو او وچکالۍ وساتي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د دغه نیالګیو د کینولو لپاره په کور دننه له بېځایه شوو 600 کورنیو څخه یې د خوندیتوب په نه درلودو کسان غوره شوي دي. د دې پروګرام په وینا د کډوالو 0% یې ښځې پکې شاملې دي. په نیمروز ولایت کې د چارواکي د ورېښمو پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام وویل چې دغه پل پرون بیرته پرانیستل شو. د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې دغه پل د شنبې په ورځ د ایراني پوله ساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل شوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې څو ساعته یې دوام کړی و د کورنیو چارو وزارت خپل یو سرتیری وژل کېدل تایید کړی او د ایران د تصنیم خبري اژانس د ایران لور ته د یو سرتیري د وژل کېدو او د نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی.
د اطلاعات او کلتور وزارت مسؤلینو د غزنی له تاریخي اباداتو او لرغونو سیمو څخه لیدنه وکړه. تېره ورځ د اطلاعات او کلتور وزارت د خپرونو مرستیال مولوي مهاجر فرحي او د هنر او کلتور مرستیال مولوي عتیق الله عزیزي غزنی ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه ولایت له یو شمېر تاریخي ابادو او لرغونو سیمو څخه لیدنه وکړه. د اطلاعات او کلتور وزارت یا د دوو مرستیالانو په غزنی ولایت کې له سلطان محمود غزنوي، حکیم ثنایی او بهلول دانا مقبرو، غزنی له تاریخي منارونو، بالاحصار او نظامي موزیم څخه لیدنه وکړه. د تاریخي ابادو او لرغونو سیمو په ښه ساتنه او پالنه یې ټینګار وکړ. اطلاعات او کلتور وزارت یا د مسؤلینو د هیواد تاریخي ابادي، لرغونې او سیلاني سیمې د افغانستان ملي شتمني او تاریخي هویت او ساتنه یې د ټول ملت وجیبه وګڼله. د کندهار عینو مینې په 350 بستریز روغتون کې د IMRA او اکسرې ماشینونو فعال او ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. ځایي مسؤلین وایي دغه ماشینونه د 45 میلیون افغانیو په ارزښت د عامې روغتیا وزارت له بودیجې فعاله شوي دي. مسؤلینو او ډاکټرانو د یادو روغتیا وسایلو په فعالیت خوښي ښودلې او د کندهار لپاره یې ستر کار یاد کړی دی. دوی د ولایتي ادارې له ادرسه ولس ته د بشپړ همکارۍ ډاډ ورکړ او ویلي دي چې د یادو مهمو ماشینونو سره به د جنوب لویدیځې حوزې په کچه په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې حل شي. په کندهار کې د درملو د کیفیت معلومولو لابراتوار جوړیږي. د خوړو او درملو ملي ادارې رئیس عمر کندهار ته خپل سفر کې ځایي چارواکو ته ویلي چې د خوړو د کیفیت معلومولو لابراتوار د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړیږي. عمر ویلي ډیر ژر به د کندهار ترڅنګ هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې هم د درملو د کیفیت معلومولو لابراتوارونه جوړ شي. د کندهار والي ملا محمد شیرین اخوند ویلي چې دا پر ټولو سوداګرو اسلامي او ملي فریضه ده چې هیواد ته کیفیت لرونکي خواړه او درمل وارد کړي. والي دغه راز له مسؤلینو غوښتنه کړې چې سوداګرو ته په ګمرکونو کې اسانتیاوې برابرې کړي او هم یې د ولایتي ادارې په استازیتوب د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی دی. یا د څرګندونې د یکشنبې په ورځ د خوړو او درملو د ملي ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په کندهار کې د کیفیت لرونکو خوړو د واردولو په ګمرکاتو کې سوداګرو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف جوړې شوې غونډه کې وکړې. د ایران او افغانستان پر پوله وضعیت بیرته عادي شوی دی. د نیمروز اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلوماتو له مخې له وړمې ورځې راهیسې په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه پای ته رسېدلې او د مهال وضعیت بیرته عادي شوی دی. په ورته وخت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارات او ایراني پولیساتو ترمنځ نښتې ته غبرګون ښودلی او دا ډول نښتې یې د دواړو هیوادونو په زیان بللي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پر ګډه پوله د تېرې ورځې جګړه پای ته رسېدلې ده. د نیمروز اطلاعات او کلتور رئیس وایي چې د کنګ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله له تېرې شپې راهیسې جګړه پای ته رسېدلې او دغلته وضعیت بیرته عادي شوی دی. د ایران دفاع وزارت ادعا کوي چې تېره ورځ لومړی برید افغان سرتیرو کړی و، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي سرحدي سیمه کې لومړی ایراني ځواکونو ډزې کړې وې چې وروسته نښته پیل شوه. د دې وزارت بیان عنایت الله خوارزمي وایي اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې یو معقوله لار ګڼي او د جګړې لپاره بهانې لټول د دواړو هیوادونو په زیان دي. متاسفانه چې نن ورځ یو ځل بیا د افغانستان د نیمروز ولایت د کنګ ولسوالۍ اړوند سرحدي سیمو باندې ایراني عسکرو له لوري ډزې وشوې او جګړه نښتې. اسلامي امارت د هرې ستونزې لپاره خبرې اترې او معقوله حل لاره ګڼي. منفي اقدامات او د جګړې لپاره بهانې لټول د یو لوري په ګټه هم نه دي. د کورنیو چارو وزارت بیان بیا ویلي په پرونۍ نښته کې یو افغان سرتیری شهید شوی او یو ایراني سرتیری هم وژل شوی دی. بلخوا ایراني رسنیو بیا خبر ورکړی چې په پرونۍ جګړه کې 2 تنه ایراني پولیسات وژل شوي او 2 تنه نور بیا ټپیان دي. په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې ایراني لوري ته د سیمې له ځایه په امبولانسونو کې ټپیان او جسدونه یو ځای روغتون ته وړل کېږي. د جګړې په اړه د اسلامي امارت غړي بېلابېل انفرادي دریځونه لري. عبدالحمید خراساني په یوه لنډه ویډیوي کلیپ کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغانانو حوصله دې نه ازمایي. نوموړي خبرداری ورکړې که ایران پر افغان خاوره له تیري لاس وانخلي نو د اسلامي امارت ځواکونه چمتو دي چې د سر په بدله د خاورې دفاع او ساتنه وکړي. برای ایرانیان و نظام مفسد ایران که با صبر و حوصله مردم افغانستان و افغانان بازی نکنیم. ما همچو مزدوران استعمار نیستیم که در برابر شما گذشت کنیم و تضرع سرخم کنیم. البته شما باید است که مدیون
حوصله‌مندی بزرگان امارت اسلامی باشیم. در غیر از یقین داشته باشین که بسیار با شوق و علاقه بیشتر از جهاد در برابر استعمار آمریکا در برابر شما بخواهیم جنگید انشاءالله و آنچه که حق ماست از آن دفاع خواهیم کرد. دفاع از سرزمین اسلام و تمامیت ارضی و ناموس ملی مسئولیت همه مسلمانان افغانستان است. بلخوا د ایران بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوي د تیرې ورځې جګړې ته هم غبرګون ښودلی او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې د ایران او افغانستان ځواکونو ترمنځ جګړه د دواړو خواو په زیان ده. نوموړي که څه هم په ښکاره د کوم چا نوم نه دی یاد کړی خو ویلي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روسي تفاهم د ښکېلاکګرو دسیسو دوام دی. راځئ چې هوښیار شو. هغه څه چې نن د زابل او نیمروز په پوله روان دي د استعمار د دسیسو دوام دی. نن د زردشت وارثین غواړي ایران او افغانستان وران کړي. که د دواړو هیوادونو خلک او چارواکي هوښیار وي هر ډول شخړه د دواړو هیوادونو ستراتیژیک زیان دی. د تصنیم خبري اژانس د راپور له مخې دغه هیواد د پولیسو د قوماندان مرستیال سردار قاسم ریزایی او د ایران ځمکنیو ځواکونو قوماندان امیر کیومرث حیدري د سیستان سیمې ته تللي او له افغان لوري سره د جګړې د رامنځته کېدو عواملو په تړاو پلټنې پیل کړي. د نیمروز د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هغه واضح بې اساسه بولي چې ګواکې د ایراني چارواکو لوري پوله له افغانستان سره د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړل شوې ده. د شنبې په ورځ د افغانستان او ایران پوله ساتو ځواکونو هغه مهال پر یو بل ډزې وکړې چې د افغانستان ځواکونو ایراني ځواکونه د پولې فوسیپري نقطه کې د تاسیساتو له جوړولو منع کړل. بیا هم ښه راغلی. د اسلامي امارت امیرالمؤمنین د حکم له مخې په یو شمېر ادارو او یو شمېر وزارتونو کې ټاکنې رامنځته شوي دي او دلته ځینې کسان د ځینو نورو په ځای باندې ګمارل شوي دي. دا چې دغه ګمارنه په اساس باندې ترسره کیږي او ارزښت یې په څه کې دی. په دغه موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټډیو کې د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی معین ګل سمکنی دی چې له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. سمکنی صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی بحث ته. خیر اوسې، مننه. ډیره مننه. راځو بحث به له دې پیل کړو چې په یو شمېر ادارو کې د ګمارنې په تړاو باندې ویل شوي دي، د ټاکنو په تړاو باندې ویل شوي دي. که تاسو راته یادونه وکړئ چې په کومو ادارو کې دغه ټاکنې ترسره شوي دي، په کوم اساس باندې باید دغه ټاکنې ترسره شي؟ مننه د لوی بخښونکي او مهربانه نافرمانه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو لیدونکو ته تخنیکي ټیم ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو عدلون بدلون د حکومت په اډانه کې یو اصل دی چې دا باید ترسره شي، خو څنګه او ولې؟ یعنې دلته څو معیارونه باید په پام کې ولري. اول دا چې آیا د نه کار د وجې تغییر تبدیل راغلی دی او که د وړتیا په صورت کې تغییر تبدیل راغلی دی او که د مسلک په نظر کې نیولو سره کوم بدلون راغلی دی. خو تر څو پورې چې معلومیږي دلته زما فکر د مسلکي والی ډېر په نظر کې نه دی نیول شوی، خاصتا په دغو دوو ادارو کې چې د وزارت مالیه او بانک دی. د دواړه په اقتصاد پورې ډېر جوخت اړتیا لري. نو دغې وابستګۍ چې کله دوی یو بل سره عدلون بدلون کوي، نو دا په خپله موږ خو ملت دا غواړو چې باید په دغه هم کې یو په د فرامینو کې داسې یو بحث پکې دی چې د څه شي وجه باعث د دې شوه چې دوی تغییر و تبدیل شول. ځکه ولس د دې حق لري چې د حکومت په هره کړنه باندې دوی باید باخبره واوسیږي. ځکه اوس ځینې خلک وي په یوه ځای کې کار کوي، هغه ښه مؤثر تماموي، لیکن یکدم تغییر و تبدیل راشي. اوس مثال درته راوړم، لکه په پکتیا کې یو اوسني وخت کې چې کوم ښاروال تغییر و تبدیل شوی دی، ما څومره چې د خلکو سره دوی اړیکې موږ سره ونیوې، خلک پې خفه دي. خو البته په دې نه دي پې خفه، په دې پې خفه دي چې هغه سړي کارونه ډېر ښه کول. نو دغسې خلک چې د ملت نه یو وارې پوښتنه کولی، یو ریفرنډم یې مغزې کې کولی چې تاسو فرضاً د پلاني چارواکي په مورد تاسو څه نظر لرئ؟ آیا څومره ترې راضي یې او څومره ترې نه ناراضه یې؟ په دغه کې یو داسې د رایې دپاره یو په تلیفون کې حد اقل یو برنامه جوړولی چې د خلکو رایه یې اخیستی، یا علاوه د دې نه یو صندوق یې کېښودلی غیر رسمي په یوه مسجد کې جومات کې چې چېرته د جمعې لمونځونه کېدی، چې په هغه کې فرضاً یلي وی چې داسې موږ
په پام کې لرو دغه شوبې دپاره آیا دغه مستحق دی او که نه دی مستحق په دغه کې به یو څه کار کړی راځو دې ته سمکنی صاحب وړاندې هم په تېرو حکومتونو کې دغه تغییر او تبدیل کېدله د وزارتونو البته وزیران دوی به تبدیلېدل همدارنګه په ټیټه کچه باندې به هم همدارنګه چارواکي د وزارتونو او نور چارواکي چې دي دوی به تبدیلېدل اوس تاسو یادونه وکړله چې باید د خلکو رضایت پکې واخیستل شي د خلکو نه پوښتنه باید وشي په کوم اساس باندې په څه ډول باندې دغه چاره باید ترسره شي ګوره چارواکي اوس زه به د بل نوم هم واخلم لکه فرعي صاحب چې په هرات کې ښاروال و د هرات د ښار بڼه یې مطلقا 180 درجې بدله کړه د ښه والي طرف ته لاړو هماغه و چې حکومت راواخیستو معین د وزارت اطلاعات فرهنګ یې په دې مورد کې باید د هراتیانو سره په دې مشوره شوې وای چې آیا دا فرعي صاحب همدلته پاتې شي او که څنګه یا که کوم بل داسې ضعیف ځای چې وای چې په هغه کې کارونه شوي نه وي شوي یغزې ته باید دی لاړ وای که لاړ وای نو دا د ملت خبره بیا هم د باید په پوه شي دغه کې په تېر کې هم موږ د دغسې ستونزو سره مخامخ وو چې هغه هلته په یو ډلې ټپلې پورې به یو څوک تړلی و که هغه به دا وړتیا درلوده او که به یې نه درلوده حتی په هغه وخت کې موږ هم داسې خلک ولیدل چې دوی هېڅ سندونه نه لرل چې کله به دوی ولسي جرګې ته معرفي کول نو دوی ته به یو جعلي سند جوړ کړو یو وزیر و نوم به یې نه اخلو نو بیا هغه ته د تاجکستان د یو پوهنتون نه سند جوړ کړی و نو بیا د رمضان بشردوست هماغه کې وکیل و هغه وخت کې هغه ورته ویلي و چې زه نور ارزیابي ته اړتیا نشته دغه وزیر چې په تاجکستان کې زده کړې کړي هلته خو په روسي ژبه دي دی د یوه جمله په روسي ووایي چې دی ویلی شي او که یې نه شي ویلی یعنی خلک پټې سترګې نه دي خلک چې د څومره ته چې خلک حکومت ټاکي دي د حکومت نه دوی غوښتنې هم دا دي چې څه باید کار وکړي که ښه کار یې نه و کړی ولس ورته وایي چې ښه کار یې نه دی کړی د لرې کوي ویل شوي دي چې د چارو د ښه سمون لپاره دغه عدلون بدلون رامنځته کیږي که د چارو د ښه سمون لپاره وي څومره ارزښتمنه موضوع ده که چیرې دا موضوع په همدا ډول وي موږ خو نه یو ترې خبر خو دوی وایي چې دا موږ ترې خبر وایي چې دوی په خپلو هغو سمتونو کې چې لرل دوی څومره وړتیا د ځانه ښودلې ده آیا دوی چې اوس دلته راغلي دي آیا په دې کې شاید دوی داسې وکړل چې د دغه سیټ مستحق وګڼلی شو لا تر اوسه پورې خو موږ په مالي برخه کې ستونزې شته هغه ستونزې چې مالیات داسې راټول شول لکه جبري یوه مسله چې وي د خلکو ته قناعت ورنه کړو د خلکو هغه انکام چې موږ ورته یا ګټه موږ ورته د هغې پر بنیاد یې د هغه راټول نه کړل هسې یو د زورګویۍ په شکل یې راټول کړل د ولس دغه فکر کوئ سمکنی صاحب چې همدغه عدلون بدلون چې اوس رامنځته شوی دی د مالیې وزارت په برخه کې دی دا د همغه یوه موضوع ده هم کېدلی شي چې په ځینو برخو کې شکایتونه موجود دي چې مالیات لوړ دي په ځینو شرکتونو کې ځینې همداسې نور فابریکې چې وي یا نور په ټوله کې کوچنۍ هټۍ چې دي دوی دغه شکایت درلودلو چې مالیه ډېره ده او دغه برخه کې تر ډېره د چارواکو څخه شکایتونه موجود یو لامل یې همدا کېدلی شي یقینا ځکه چې خپله موږ په وار دا خبره د رسنیو لارې اسلامي امارت سره شریکه کړې ده ځکه دوی په خپلو اداراتو کې میډیا کال سنټرونه لري هغوی د تحلیل او ارزیابي کوي د خلکو نظریات را اخلي علاوه د دې نه اوس حکومت یو بله نیمګړتیا چې په دغو چارواکو ممکن هغه نه تعقیبوله هغه دا ده چې د کالدارې هغه ارزښت ډېر راټیټ شوی ده زموږ په ډېرو سرحدي سیمو کې په کالدارو او په ایراني تومانو باندې پیر او پلور کیږي چې دا په خپله د افغانانو دپاره یوه معضله ده ځکه هلته یې واخلي هغه که کرنسي ټیټه راولوي د خو د باندې خو د تاوان شو دی که په جګه یې خرڅوي دلته ولس ته تاوان شو دغه ستونزې دي که د دغو اصلاحاتو دپاره دا کار شوی وي بیا د ستاینې وړ ده ښه به دا وي چې هر چارواکی په حد اقل په 6 میاشتو کې د رسنیو په مخ کې ودرېږي ولس ته د خپلو کارونو ووایي بیا یوه میاشت وخت ولس ته ورکړي چې هغوی چې د نوم یا د هویت په پټ ساتلو سره د هغه چارواکي په مورد چې کوم راپورټ د ورکړی دی دوی نظر ورکړي نو دغه به بدون د دې نه چې موضوع د شک و شکوې طرف ته لاړه شي یو مناسب اقدام به وي چې د ولس نظر پکې اخیستل شوی وي او په بعضې وخت کې ولس د ډېر د ډار رواجې
بعضې شکایتونه په علني ډول نشي کولی ځکه چې که شکایت دې وکړو نو بیا درته وایي چې ولې دې ما نه شکایت کړی دی هغوی چې په هغه څه مرسته درسره کوي په هغه اصولو سره هغه هم بیا نه په ټوله کې اوس همدغه څومره زمینه برابره ده چې ولس د خپل غږ پورته کړي ځکه ډېر کله شکایتونه وشولو د هټیوالو له لوري د فابریکهدارانو له لوري هغه چې مالیه ورکول کېږي د دوی له لوري دغه خبرې وشولې کله به چې دوی خبرې کولې دوی تاسو هم دغه خبرې ته اشاره وکړل دوی په پټه باندې دغه خبرې کولې څومره دغه خبرې ته توجه شوې ده آیا یو لامل دغه کېدلی شي چې خلکو ډېر شکایتونه وکړله مسؤلینو واورېدله له امله یې دغه اقدام وکړ په بخښنې سره تېره پنجشنبه د هېواد یو شمېر سیاسیونو علماو مشرانو ځوانانو د رئیس الوزرا په دفتر کې د لیدوکاتو زمینه یې مساعده کړه کور آباد دلته اولین وار و چې ولس د چارواکو په مخ کې هغه څه چې اړتیا وه شکایت و او څه باید وشي دی ټول یې ورته وویل چې په دې کې چارواکو بالخصوصا د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزیر صاحب دا وویل چې زموږ په وزارت کې د شکایتونو دفتر شته کولی شي چې هر څوک شکایت وکړي موږ هغه بررسي کوو البته په حفظ د هویت د هغه سړي دا یو ډېر ښه کار دی د دې نه سوا خپله رئیس الوزرا دا خبره وکړه چې زموږ د ولس په مخ کې دروازې خلاصې دي البته هر هغه څه چې دوی ګوري چاته ویلی نشي یا ویره تردید لري نو موږ ته دې وایي خو دلته یو څه نه څه مسله داسې ده چې بیا هم که موضوع افشا کیږي بیا نو خطرونه پیښیږي کله چې تاسو اشاره وکړه دغه موضوع ته چې د یو شمېر ځوانانو خبرې دلته واورېدل شولې دوی ته دغه وویل شول چې د دوی شکایتونه به اورېدل کېږي د دوی ستونزو ته به رسېدنه کېږي کله چې داسې یو موضوع رامنځته کېږي ولې هغه تېر په ځلونو باندې خلکو دغه شکایتونه وکړه په بېلابېلو برخو کې نه یوازې دغه د مالیې برخه نورو برخو کې ستاسو په نظر باندې ولې دغه غږ نه دی اورېدل شوی تر ننه پورې اوس موضوع هم دا دی چې ولس خو درته وایي څوک به په رسنۍ کې وایي څوک به په فیسبوک څوک په ټویټر انسټاګرام چې په هر څه کې درته ویل ته باید د یوه سړي ولو که د هغه یو د شاګرد به د مکتب وي یا به د مدرسې یو شاګرد وي ته باید اواز واورې مهمه خبره دا ده چې هغوی باید راواخلي د دغې دپاره یو مشخص داسې یو مرکز جوړ کړي چې هغوی کې دلته تحلیل او ارزیابي وکړي چې د دغه شي په مورد په دې میاشت کې څومره شکایتونه شوي دي او څومره رښتیا دي او څومره نه دي رښتیا په پټه باید هیاتان لاړ شي همالته اوس فرض مثال درته وښیم شکایتونه کوي خلک دا زه اوس چې په اخته یم خو شکایت باندې اخته یم زه اوس وایم چې په ښار کې ښاري نظم نشته موټر ترافیک تیز رفتار د ګړندي په ټرک د تیز رفتار په طرف کې روان ده تیز رفتار د ټرک په لاره کې روان ده چې په هماغه ځایونه چې ورته نښې شوي دي د بس د ودرولو ځایونه په هغه ځای کې څوک موټر نه دروي پارکینګ بې ځایه کېږي یعنې مثال ته ښیم دا ما یو شکایت دی من حیث د دغه هېواد یو وګړي البته دا زما ځان ته شکایت نه دی زه خو چې دلته راځم زه د ډېرو سره په اړیکه کې یم هغوی موږ ته وایي چې تاسو خو لاسرسی لرئ تر رسنیو پورې لطفا دی موږ غوښتنې هلته انعکاس کوي موږ یې دلته انعکاس کوو ښه نیوکه یعنی عادلانه نیوکه د حکومتونو د اصلاح باعث کیږي دا د حکومتونو سره په یو ډول نه یو ډول مرسته ده چې ولس یې ورسره کوي بله مسلکیتوب څومره مهم دی سم کنی صاحب که تاسو یادونه وکړئ اوس چې دغه عدلون بدلون رامنځته کیږي او ټاکنې ترسره کیږي په دغه کې مسلکیتوب څومره مهم دی چې په یو وزارت کې په یو مهم بست کې یو کس مقرریږي باید مسلکي کس واوسي تر څو هغه چارې په ښه توګه باندې سمبالې کړی شي ګوره مسلکیتوب دومره یو ارزښت لري لکه ته چې یو چا سره په سفر روان وي د سفر پیسې یو څوک بل څوک درته پرې کوي یعنی هغه چا چې په جوبه کې پیسې دی هغه مسلکي دی او چا چې په جوبه کې پیسې نه دی هغه غیر مسلکي دی داسې یو تناسب به ورکړو په دغه ځای کې هغه نیمګړتیاوې چې په مشر کې ورکېږي په کار دا دی چې هغه دوی د دغې ته اول خو رسیدګي وکړي زده یې کړي چې حل یې کړي نه کېدله سیاسي پوستونو کې دی د اوسني چارواکي دي پاتې شي راغله مسلکي پوستونه چې دي لکه معینیت او ریاست په دغه کې د لطفا هغسې چارواکي چې هغوی بده سابقه نه لري
هغوی مسلکي وي هغوی دې پکې وګمارل شي چې تر څو هغوی په هغه ترمینالوژۍ د نړۍ سره باید پوه وي ځکه اوس خو نن سبا کې د ډیجیټل ورلډ دی یعنی په دې کې خو اوس شرم نشته هغه خلک دې راشي هغه د کار وکړي خو د حکومت د استخباراتو د امر بالمعروف د دغو دنده دا ده چې دوی دغه خلک وڅاري په مختلفو اشکالو سره چې دوی بیا یعنی خیانت ونه کړي دا د حکومت د تعقیب یوه برخه ده که چیرې دوی دا کار ونه کړي بیا کیدای شي چې د فساد وکړي ستونزه را پیدا کړي لیکن دلته باید باور ولري په ټولو افغانانو باندې افغان چې وي چې تثبیت وي داسې نه لکه په تیر کې به چې یو تعداد خلک راغلل افغاني پاسپورټ به ورکړی و نوره به د افغانستان ژبې نه وې زده دوې ملي ژبې دا هغسې اړتیا ده چې نوره موږ مخامخ په بحثونو کې ولس تشویق کړو چې ولس راشئ د خپلو چارواکو په مقابل کې تاسو خپله دنده ترسره کړئ وخت د اسلامي امارت له رسېدو را په دې خوا دا د 2 کاله وشولو 2021 کال را په دې خوا څومره ستاسو له نظره په بېلابېلو ادارو کې دغه مسلکیتوب تر ننه په نظر کې نیول شوی دی مسلکیتوب خو کله چې موږ د رئیس الوزرا سره د نورو کلیدي وزیرانو سره هغوی زحمت ښکلی ورغلي و هر یو په خپل نوبت سره بحث وکړو د موږ غوښتنو ته یې ځوابونه وویل نو په همغه ځای کې هم دا مسله د اسماعیلیون لخوا نمرې ورکړلی شوې چې په دې برخه کې دومره نمرې درکوو په دومره برخه کې دومره نمرې په هره برخه کې نو د هغو کې یوه نمره هم دا وه چې د غیر مسلکي یعنې کار اهل کار ته لا تر اوسه پورې په هغه کچه نه دی سپارل شوی لکه څنګه چې لازمه ده نو کار اهل کار په دې معنی چې یو څوک که په مالیه کې مقرریږي باید په مالیاتي مسایلو باندې پوه وي په اقتصاد نه باید فارغ شوی وي که څوک په وزارت عدلیه کې معرفي کیږي یعنې هلته مقرریږي دی باید حقوق یې ویلي وي که څوک په سیتامه کې مقرریږي باید د طب ویلی وي ځکه چې دی هغه ترمینالوژي هغه راویش څه کړنې چې کیږي هغونه دی باید باخبره وي نو دغه هر هغه څه دي چې د مسلکیتوب په طرف ته باید موږ لاړ شو اوس کافي وخت تیر شو په ډیرو برخو کې کارونه وشول پروژې دوام لري امنیت تامین دی نو نوره د دغې وخت دی چې نوره باور رامنځته کړو او د ولس او د حکومت ترمنځ هغه فاصلې چې رامنځته شوي دي هغه باید ورو ورو هم دولت کوشش وکړي چې حل شي هم رعایت کوشش وکړي چې حل شي د مسلکیتوب څخه یادونه وشوله خو دلته د تیر حکومت څخه ځینې کسان دلته شتون لري یا په ټوله کې ځوانان دلته شتون لري چې په بېلابېلو پوهنځیو کې دوی زده کړې کړي دي خو دوی تر ډېر کله شکایت دا کوي چې دوی ته وخت نه ورکول کېږي دغه کسان چې په مشخصه همغه برخه کې دوی زده کړې کړي وي تجربه پکې لري څومره لازمه ده چې دغه ډول ځوانانو ته د هم چانس ورکول شي تر څو هغه چاره له یوې پلوه چاره په ښه توګه مخته لاړه شي او له بل پلوه هغه مسلکي کسان چې په دغه برخه کې زده کړې کړي په کار وګمارل شي ښه سوال دی ځکه دلته اړتیا لیدلی کېږي تر دغه شعار لاندې چې دا یعنې هغه څوک دي چې پخوا فرضاً فساد کړی وي رشوت اخیستی وي یا وخت په وجه حسن سره دنده نه وي ترسره کړي اوس د دې وخت راغلی هغه کسان چې معلوم الحال دا ستونزې درلودلې د هغه نه که چیرې اسلامي امارت وایي چې هغه دې راشي موږ هم مخالفت ورسره کوو د قطعا بې امره دي ځکه هغه په فساد لړلي خلک وو لیکن د کور دننه موږ داسې په ځوانانو کې استعدادونه لرو چې په تیر کې دوی زار و زور نه لرل نو دوی همداسې پاتې شوي دي د حکومت بدني ته نه دی جلب و جذب شوي او بیا یو تعداد داسې موږ خلک لرو چې د ملک نه د باندې دي چې هغوی کافي تجربې لري هغوی لوستي دي هغوی په دې مسلکونو کې کار کړی دی هغوی په 13 کلن جمهوریت کې دنده نه ده ترسره کړې موږ د یغو نه باید کار واخلو په د حکومت په بدنه کې حکومت به دې وي نوره د مسلکیتوب په طرف ته حرکت وکړي ځکه چې نړۍ موږ نه مسلکیتوب غواړي د کور دننه مسایل موږ نه مسلکیتوب غواړي درسته بیا هم تاکیدا وایم چې سیاسي پوسټونه د لطفا اسلامي امارت د چارواکو سره وي لیکن مسلکي پوسټونه چې کوم دي په دا کې د کور دننه د ځوانانو نه یا د مجربو خلکو نه د ټیټ نه د شروع شي استخدام د شروع شي تر پورته پورې یعنی هغه څه چې مکافات او مجازات دا د ورسره جفت مخې ته لاړ شي ځکه دا یو اصل د حکومتولۍ دی او دغه د ورته معیار نه ټاکي چې تا په حکومت کې کار کړی که نه دی کړی په دغه رشته کې چیرته وکړي ټیټ یې مقرر که نه په ټیټ هغه چا خبره چې په هغه اول پوړۍ نه را شروع که همدغسې د درجه په درجه دوی ترفیات کوي
څومره چې وړتیا ښیي هغومره د ترفیع ورکولی کېږي هغومره د مکافات کېږي بالاخره چې دوی تشویق شي را دې شي بالاخره د یعنې ما هدف دا دی چې د صادرې واردې نه یې را شروع کړه چې تر څو ته وزارت ته ورسېږي دا به هغسې یو مامور وي چې هغه به بیا هېڅکله څوک مات نه کړي هغه به ډېر مسلکي خو د وطن دوستۍ او د تقوا دغه مسایل باید په پام کې ونیولی شي که چیرې په چا باندې کوم شی اثبات کېږي هغه د ولس سره شریکېږي لطفا د عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کوي چې هغه من حیث د یوه غدار په دوی باندې یوه اقامه د دعوه وشي ځکه ملک سره غداري وکړه هدف مو دا دی چې موږ اوس داسې یو وخت راغلی داسې یو ښه رژیم راغلی دی چې په دې کې باید یعنی هغه څه باید وکړو چې موږ په تیر کې نه وکړي او انشاءالله تعالی چې زه اوس مطمئن یم چې ډېر چارواکي چې ما ولیدل دوی اوس دې ته ژمنتیا ښودلې او ژمن دي هغوی د خپل هغه نه د وطن په آبادۍ کې شاته نه راځي هغوی مخته ځي هغوی په جرأت سره مخې ته ځي دا ډېره ښه خبره ده ډېره مننه کور ودان چې بحث ته راغلی د حق او عدالت ګوند مشر ښاغلی معین ګل سمکنی و چې بحث کې را سره اوس هم دمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام ستړي مشئ د خبرونو دوام ته راغلی ایران سره د ستونزو حل د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې ممکن ده د دواړو خواو په ګټه دی د افغانستان او ایران په ګډه پوله د تېرې ورځې نښتې په تړاو نظرونه دا دي چې د شخړو دوام په نیابتي جګړې هم بدلیدلی شي نیوکې پر ایراني سیاستوالو او چارواکو دا دي چې د افغانستان پر وړاندې ژبه ډیپلوماتیکه نه ده او له ګواښونو ډکه بلل کیږي ایران سره روانه میاشت کې لا د اوبو د حق پر سر خبرې په ښکاره توګه نه دي حل شوي چې تېره ورځ د نیمروز ولایت په ګنګ ولسوالۍ کې پر ګډه پوله افغان او ایراني پوله ساتو ځواکونو څو ساعته نښته وکړه که څه هم جګړه له تېرې ورځې درېدلې خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې امارت د هرې ستونزې او مشکل لپاره خبرې معقوله حل لاره ګڼي او جګړې ته بهانې لټول د یوه لوري په ګټه هم نه بولي اسلامي امارت چې له ګاونډیو بیا د سیمې او نړۍ تر هیوادونو پورې د ستونزو د حل لپاره ژبه ډیپلوماټیک او له انعطافه ډکه ده د ایران د اخوندانو شورا یو غړي هم د ایران پر ولسمشر سختې نیوکې کړي چې د افغانستان پر وړاندې ژبه و ادبیات ناسم او دیپلماتیک ندی. آقای رئیس جمهور شما یک زمانی قاضی بودید الان دیگه قاضی نیستید در ادبیات خودتون تغییر به وجود بیاورید در برخورده ها در اقدامات در تصمیم گیری ها در سخن ها و صحبت ها یعنی چه عادت کردید با مردم بابا همه که متهم نیستن اون زمانی دیگه بود که شما به عنوان قاضی در دادگاه می نشستید و با متهم برخورد داشتید الان فکر نکنید که همه دنیا متهمه و شما قاضی کل هستید ادبیاتی که شما در رابطه با حاکمیت افغانستان به کار بردید ادبیات کاملا اشتباه و نادرستی بود د چارو شنونکي او د سیمې له حالاتو به خبره څیرې که څه هم له ایران سره د اړیکو د پریکون پلوي نه دي خو وایي ایران د پر افغانستان د برید او تیري هڅه نه کوي باور دا ده چې ایران سره د اړیکو پریکون د هیڅ لوري په ګټه هم نه دي ایران یا هر بل ګاونډی باید په دې پوه شي چې افغانستان باندې چې چا برید کړی د افغانستان خلک د افغانستان ولس د هغه په وړاندې درېدلي دي خو نو ایران د کله هم داسې نیت ونه کوي ولی یو خبره چې ډیره د پام وړ ده هغه دا ده چې دوه ګاونډي هیوادونه که یو د بل په وړاندې درېږي نه یوازې به دا یو لوري ته زیان وي بلکې بل لوری هم زیانمن کیږي جګړو او د داسې تحریکاتو او لمسونکو حرکتونو تاوان به خپله ایرانیانو ته ډېر زیات وي د لازمه دا ده چې د مفاهمې او مذاکرې له لارې نه د قوانینو په چوکاټ کې دغه اړیکې او د مشکلات تنظیم سي او حل سي او د ښه ګاونډیتوب د اصل مطابق او د متقابل احترام پر بنسټ باندې دا مناسبات باید ادامه ولري ځینې شنونکي په دې باور دي چې له ایران سره وخت نا وخت تاویلې ماویلې د لوی قدرتونو په لاسوهنې په نیابتي جګړه هم بدلیدای شي او د دې غوښتونکي دي چې ایران د خپلې ستونزې له افغانستان سره د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي مشکلات افغانستان با ایران مشکلات است که با مذاکره حل میشه و باید افغانستان از خویشتنداری استفاده کنه به خاطر که اینطور تشنجات در آینده امکان داره که شکل جنگ نیابتی را به خود بگیره دلیلش است که ایران در منطقه و در دنیا دشمن زیاد داره و از افغانستان استفاده نشه به ضد ایران و در اون صورت بازنده اصلی مردم غیر نظامی افغانستان می باشه شاید افغانستان به بعضی موفقیت ها هم
نائل شود در یک جنگ با ایران، اما به فایده مردم نیست. د سیمې هیوادونو ته پکار ده چې له افغانستان سره مسؤلانه چلند وکوي، نه یوازې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او تمامي عرضت ته درناوی ولري، بلکې ټولې هغه اندېښنې که مشروع وي د افغانستان له حکومت سره د مشروع سیاسي او ډیپلوماټیکو قانونونو له لارې شریک کړي تر څو یو معقول حل پیدا کړي. د افغانستان او سیمې ګټې مفادات ډېر زیات دي. افغانستان به هیڅکله هم له خپل دوستو ګاونډیو هیوادونو سره جګړې او مخالفت ته زړه ښه نه کړي. د اسلامي امارت له واک ته رسیدو وروسته دا څویم ځل دی چې ایران سره په سرحدي نقطو کې جنجالونه راپورته کیږي. سره له دې چې د ډیری نښتو او جنجالونو د رامنځته کېدو لامل ایرانی لوری وي، له دې سربیره د افغانستان پر وړاندې ژبه ډیپلوماټیکه نه ده او له ګواښونو ډکه بلل کیږي. اسلامي امارت ګاونډیو سره د ستونزو حل د خبرو له لارې ممکن ګڼي او غوښتنه کوي چې په سرحدي او فرضي کرښو منفي اقدامات د یو لوري په خیر هم نه دي. د پرونۍ جګړې په تړاو کابل او تهران څېړنې پیل کړي چې لومړی برید د کوم لوري لخوا شوی او علت یې څه و. دغه څو ساعته نښته کې یو افغان سرتیري ژوند بایللی او دوه ایراني سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. پاکستان له افغانستان سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تازه په کابل کې د پاکستان سفیر افغان چارواکو سره لیدنو کې په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړي او ژمنې یې تازه کړي دي. باور دا دی چې پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې مهم رول لرلی شي، خو ستراتیژي او ژمنې یې متضادې دي. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر له څو میاشتې دندې ته په راګرځېدو سره سم کابل کې د اسلامي امارت چارواکو سره لیدنې پیل کړي او په دې لړۍ کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر او د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیرخان متقي سره کتلي دي. له ارګ څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې په دغه کتنه کې عبیدالرحمن نظاماني د دواړو لوریو د سوداګریزې راکړې ورکړې او پراختیا سربیره په ګڼو مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د نظامانی په خبره پاکستانی چارواکو تل له اسلامي امارت سره پر تعامل، د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ پر آزادېدو او د بشري مرستو د ډېرېدو په اړه له نړۍ سره خپل مثبت نظر شریک کړی. د پاکستان سفیر سره لیدنه کې مولوي عبدالکبیر ویلي افغانستان له ټولو ګاونډیانو سره ښې اړیکې او تعامل غواړي. نوموړي په پاکستان کې د میشتو افغانانو د ستونزو پر حل خبرې کړي او ویلي دي چې اړتیا ده چې د سیمه ییز ترانزیت او په یو شمېر نور اقتصادي برخو کې هم دواړه لوري خپلې اړیکې لا پراخې کړي. د چارو شنونکي وایي پاکستان ژمنې کوي خو په عمل کې د افغانستان په وړاندې یوه پالیسی نه لري. چون سالهاست که کشور پاکستان در قبال وضعیت سیاسی و اقتصادی و امنیتی کشور ما سیاست دو جانبه را بازی نموده است. بنان از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم تا در مقابل صحبت‌های ایت‌های پاکستانی همیشه دقیق باشند و متوجه باشند که آنها به سیاست دو جانبه خودش ادامه ندهند و خاتمه بخشند. عبیدالرحمن نظامانی شاوخوا 3 میاشتې وروسته خپلې دندې ته راګرځېدلی او افغان چارواکو سره د لیدنو او ژمنو لړۍ له سره پیل کړې ده. هغه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقي سره کتلي او په بېلابېلو برخو کې افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی. کارپوهان وایي پاکستان تل د افغانستان په وړاندې دوه مخی سیاست لوبولی او ټینګار لري چې کابل دې د اسلام آباد پر وړاندې په خپله تګلاره له سره غور وکړي. نو بنا دا چارواکي چې ځي او راځي او ژمنې څه کوي تر اوسه پورې دا شپږ اویا کاله ښودلې ده په ژمنه یې کړي دي امر عمل کې نه دی پلي کړي. نو ځکه توقع تر کېږي تر هغه چې افغانستان چارواکي داسې یو ستراتیژي جوړه کړي چې خپلې ګټې هم د هغوی ګټې په پام کې ونیسي او داسې یو تعامل سره کښېني چې دواړه هېوادو واقعي ګټمن دي او یو میکانیزم ورته جوړ کړي چې عملي جنبه ولري. په هغه وخت کېدای شي چې موږ د پاکستان سره داسې تعامل وکړو چې دواړه هېوادو په ګټه. د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر شاوخوا 3 میاشتې وړاندې اسلام آباد وروسته له هغې وغوښت چې یو وسلوال بریدګر کابل کې پر یاد سفارت ډزې وکړي او د نوموړي یو ساتونکی پکې ټپي شو. چونکې د پاکستانی چارواکو او ډیپلوماتانو ژمنې بې ځایه بولي او باور لري چې اسلام آباد هیڅکله یو باثباته افغانستان نه غواړي. د پاکستان حکومتي چارواکي جنسیتي تبعیض د وسیلې په توګه کاروي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د ائتلافي حکومت چارواکي د ښځو غږ چوپ کړی او ازادي یې ترې اخیستې ده. بلخوا د پاکستان حکومت د مذاکراتو په اړه د عمران خان وړاندیز رد کړی او د نوموړي ګوند یې ترهګر بللی دی.
په پاکستان کې د سیاسي نارامیو پر دوام تازه د نوموړي هیواد مخکینی لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند خبرداری ورکړی چې پاکستان د نجونو او ښځو لپاره خوندي هیواد نه دی. دې ګوند په خپل ټویټر کې لیکلي چې د شواهدو له مخې د پی ډي ایم په مشرۍ د پاکستان اوسنی حکومت په موجودیت کې ښځې او نجونې نه دي خوندي او زیاته کړې ده چې د یاد حکومت وزیران د ښځو د اواز چپولو په موخه پر دوی جنسي تیری د وسیلې په توګه کاروي. د شواهدو له مخې د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ په مشرۍ د حکومت تر چتر لاندې زموږ لوڼې او خویندې نه دي خوندي. د حکومت وزیران پر ښځو جنسي تیری د دوی هغه اواز چوپ کولو لپاره د وسلې په توګه کاروي چې د خپلو حقونو د غوښتنې په موخه یې پورته کوي. له دې تورونو ورهاخوا عمران خان بیا د پاکستان له ائتلافي حکومت سره د مذاکراتو په موخه اووه کسیزه کمیټه اعلان کړې ده. په دې کمیټه کې شاه محمود قریشي، اسد قیصر او پرویز خټک په شمول د تحریک انصاف ګوند کلیدي کسان شامل دي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف بیا د خپل ګوند له ادرسه چې د ائتلافي حکومت مشري کوي له عمران خان سره مذاکرات رد کړي او د نوموړي ګوند یې ترهګره ډله بللې ده. له ترهګرې هغې ډلې سره مذاکرات نه کوو چې د شهیدانو یادښتونه یې تخریب کړل او هیواد یې په اور کېناوه. د پاکستان د کابینې او د نواز شریف د ګوند غړي خواجه سعد رفیقي هم د عمران خان وړاندیز ته ورته ځواب ویلی دی. عمران خان د خبرو لپاره کمیټه تشکیل کړې خو څوک ورسره خبرې کوي؟ هیڅوک. اوس داسې شرایط دي چې خبرې پکې نشي کېدی. په پاکستان کې د سیاسي تقابل ته په پام سره یو شمېر هغه شنونکي چې دغه وضعیت له نږدې څاري پاکستان د پاڼ پر سر ولاړ بولي او زیاتوي چې روان سیاسي ناورینې د بقا لپاره لوی تهدید دی. پاکستان ورځ تر بلې په ډیر بدو سیاسي حالاتو ته روان دی او د یو ګړنګ په خوله کې ولاړ دی. امکان ده چې پاکستان د تجزیې سره مخ شي او که چیرې پاکستان یا به د روسیې او د چین په لوري درېږي او یا به د امریکې او د انګلستان په لوري درېږي. اوس چې په پاکستان کې سیاسي او اقتصادي وضعیت ډېر کړکېچن ده، غربیان کولی شي چې دا وضعیت مهار کړي، خو دا هغه سزا ده چې پاکستانیانو ته ورکول کېږي تر څو په راتلونکي کې بدون د خپلو بادارانو له مشورې څخه پرته د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکې او قراردادونه ونه کړي. دا مهال که څه هم د عمران خان له ګوند څخه د پاکستان د پوځ په اشارې په ورځنی ډول مطرح کسان استعفاوې ورکوي، خو نوموړی د خپل ګوند ناسم راتلونکي ته په پام سره له حکومت سره د مذاکراتو په هڅه کې دی. له سلګونه هغو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې ښځې او ماشومان یې سرپرستي کوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت په همکارۍ دغه کورنۍ کابل کې په ګوته شوې او له هرې کورنۍ سره د 10 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه. د یاد وزارت د مسؤلینو په خبره دغه مرستې د ټول هیواد په کچه پلان شوي او په راتلونکي کې به په بېوزله کورنیو وویشل شي. دا هغه 400 میرمنې دي چې د کور سرپرستاني له لاسه ورکړي او د کورنۍ نفقه ماشومان او یا هم دوی ته ورترغاړي ده. د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت له لوري له دې میرمنو سره د 10 قلمه خوراکي توکو مرسته وشوه چې پکې وړه، غوړي، وریجې، لوبیا او نور توکي شامل دي. خویندې چې موجوده دلته موجودې دي تقریبا 4.5 نن موجودې دي، 4.5 مخکې راغلي وي، 1200 ته دی ته دا توزیع وشوه، اوس هم 800 ته به نورې توزیع کېږي. دا که موږ افغانان راشي. حقاني د ځینو نړیوالو بنسټونو هغه سروې ناسمې وګڼلې چې په افغانستان کې 28 میلیونه کسان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ښودلي. د نوموړي په خبره دا مهال 2 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري چې په نږدې راتلونکي کې به ورسره مرسته ترسره شي. باقي د افغانستان په سطح هم دی دا چې مختلف سروې څومره معلومات کړي دي یا 2 میلیونه یا کم زیات د دې مشکلات سره مخامخ دي، خو چون بیا متاسفانه نړیوال دا لوړ کوي. هغوی چې د مرستې ترلاسه کولو په موخه راغلي وایي د کورنۍ سرپرست په نشتون کې ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. دوی له حکومت او مرستندویه بنسټونو دوامداره مرستې غوښتنه کوي. کور کې مشکلاتونه د موږ ته چې نږدې د انډیوالان د غونډې کورنۍ ته ډېر د چا اوبه نشته، کورونه شته، د چا کورونه شته، ورونه دروازې نه کړکۍ دروازې نه لري، څوک د مریضانو مشکلات یې هغه پیسې نه لري، څوک سړی نه لري چې رزق ناپاکه ورته وګټي، ماشومان واړه پاتې وي. اوس سرپرستي مې وړکی ماشوم ده، وړکی داسې برابر هلک مې ده، مې خاوند مې معیوبه ده، ما هغه ماشوم ده چې ګیز وزي بېګه ته کراچي چلی دغه
هر ورځ څو روپۍ ماشوم راوړي چې بیا ګزاره کوي؟ هسې ډېره راوړي، اصل 1.5 روپۍ نو ما به چی سي. دا غوښتنه مو کوو چې موږ ته خیر یو کارت موږ ته جوړ کړي چې موږ ته مدین اغرا شي یا یو بله زمینه موږ ته جوړ کړي. دا مرسته کې خیر د مایي لږ میاشت په میاشت چې راکړي. یوازې دا 400 مېرمنې نه دي چې د کورنۍ له سرپرستۍ او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کابل ولایتونو کې زرګونه داسې افغان مېرمنې شته چې د کورنۍ د نفقې د درون بار په وګوړي. یونیسف په زابل کې له 50,000 زده کوونکو سره د قرطاسي مرسته وکړه. د زابل د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یونیسف له لوري د لیکتوکو د مرسته به د مرکز قلات په ګډون د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو پر زده کوونکو وویشل شي. د ښوونځیو زده کوونکي که څه هم د یادې مرستې له امله خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې ځایي مسؤلین دې د کتابونو د کمښت ستونزه هم حل کړي. خبرونه همدومره ول او ملتیا مننه تر بیا